یاري په تېښته ولاړ په تېښته ولاړ. د چمن خلک د پاکستان پر ضد پاڅېدل او اغزن تاریخ ختم کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. یاري په تېښته ولاړ په تېښته ولاړ. هغه د یاران چې تاسې لیدلی چې سمخاردار یې ټولې دي نه اوړئ. د ټولې سمخاردارات دي لګڼیان په لګیا دي. ټولې سمخاردار یې ځنه کش کې ځنه اوړئ. دغه دي ځینې خلک په لګیا دي. دغه دي یاد دې وي چې د شاوخوا 10 ورځو راهیسې د چمن کاروباریانو پرلط کړی و او له پاکستاني حکومت څخه یې غوښتنه کوله چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره باید د تذکرې پر مخ خلاصه وسي او پاسپورټ دوی ته د منلو نه دی، ځکه چې په یاده لاره د زرګونه پښتنو روزګار برابر دی او که چیرې پاسپورټ جبري شي نو د دوی کارونه سقوط کوي. خو پاکستاني حکومت د دوی غوښتنه ونه منله، نو دوی هم راپاڅېدل او د چمن سپین بولدک ترمنځ غځېدلی اغزن تار یې وشکاوه او پر پاکستاني ځواکونو یې د ډبرو ګوزارونه وکړ. تر دې مخکې د چمن پرلط کوونکو ګواښ کړی و چې که چیرې یاده لاره خلاصه نه شي نو دوی به د بغاوت په ګډون په هر اقدام لاس پورې کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.